اتمه برخه په لویدیځه ټولنه کې د سیکولریزم د خپرېدو او رامنځته کېدو لاملونه. په لویدیځو ټولنو کې د سیکولریزم خپرېدا بېشمېره لاملونه او موخې لري چې ځینې یې په همدې بحث کې څېړو. البته دا لاملونه او دلایل د دوی په ټولنو کې د رامنځته شوې یوې کمسارې تاریخي پیښې سره تړاو لري چې هغه د دوی په دین او شریعت کې پراخ تحریفات دي. له دې امله پیل د تحریف په موضوع کوو. لویدیځه ټولنه ان د عیسوي دین د نزول په لومړنیو پړاوونو کې یاد دین او د هغه دیني لارښوونو ته یوه ژمنه ټولنه وه، ځکه دا دین توانېدلی و چې دینی او الهي لارښوونې د دوی ټولنې ته په ښه او احسن شکل کې وړاندې کړي او هغوی د الهي احکامو ترسره کولو او د الله جل جلاله رضا ترلاسه کولو ته وهڅوي. حضرت عیسی علیه السلام لکه د نورو ټولو الهي پیغمبرانو په څیر چې د دیني حس ژوندي کولو او بشریت ژغورلو لپاره مبعوث کېدل او د خپل امت د ژغورلو لپاره به یې نه ستړي کېدونکې هڅې کولې، نوموړی هم د خپل قوم د ژغورلو او هغوی ته د توحید او په آخرت د ایمان له نجات ورکوونکو پیغامونو سره د خپل ملت په منځ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو، تر څو چې په ځمکه حضور درلود او د خپلو خلکو سرپرستي یې کوله. د دعوت او اصلاح یوه په زړه پورې پروسه یې درلوده او خپل رسالت یې په ډیر ښه ډول ادا کړ. اما وروسته له هغې چې نوموړی اسمانونو ته پورته کړی شو، ځینې پیروانو یې په شعوري ډول د هغه په دیني لارښوونو کې په پراخه کچه تحریفات وکړل چې له امله یې د اصل اسماني پیغام شکل او ماهیت تغییر وموند.